عزتمندو چې اختر ورځې ته چې دی نو دا عید ویلی شي. عید عاد یهودو نه چې دی نو دا مشتق شي، نو دا تاوېدلو را تاوېدلو ګرځېدلو ته دا ویلی شي. د دې وجې نه الله جل شانه دا بار بار چې دی نو دا راولي او را واپس کوي. دا هم د الله جل شانه د احساناتو نه یو لوی احسان دی او د الله جل شانه د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی. باندې د انسانانو چې دی نو دا بخښنه کوي، مغفرت ونه کوي. الله چې دی نو د دې بخښنه کوي، نو هر کال چې الله جل شانه دا ورځ راولي، نو دا د الله جل شانه د احساناتو نه یو لوی احسان دی په بندګانو باندې. یا عید ورته تفاولاً چې دی نو دا ویلی شي چې انسانانو مسلمانانو دا رمضان المبارک دا روزې ونیولې او دغرنګې اوس به چې دی نو دا شروع کوي په هغه شپږو روزو نیولو د شوال کې. نو دا د الله جل شانه د احساناتو نه یو لوی احسان دی. الله جل شانه چا ته چې دی نو دا توفیق ورکړي او دغه روزې چې دی نو دا ونیسي په دغه میاشت کې. نو الله جل شانه داسې کړله چې دا ټول کال چې دی نو دا انسان دا روژه پاتې شولو، دونه اجر چې دی نو الله جل شانه دا ورکوي. دغرنګې دې ورځې ته یوم الجایزه چې دی نو دا ویلی کېږي. الله جل شانه په دې ورځ کې د انسانانو مغفرت او بخښنه کوي. د دې وجې نه ورته یوم چې دی نو دا جایزه ویلی شي د بدلې ورځ. عزتمندو په دنیا کې د هر یو قوم خپلې خپلې د خوشحالۍ چې دی نو دا ورځي، لیکن د مسلمانانو دپاره الله جل شانه دا دوه ورځې چې دی نو دا د خوشحالۍ مقرر کړي دي. یو د وړوکې اختر ورځ او بل د غټ اختر ورځ. دا دواړه د مسلمانانو د خوشحالۍ دي، خو لیکن مسلمان به داسې خوشحالي نه کوي چې هغه د شریعت چې دی نو دا خلاف دي. داسې لباس به راشي چې هغه د شریعت چې دی نو دا خلاف دي. داسې ځایونو ته به دا تګ نه کوي چې هغه ځای نه د شریعت ورتګ هغې ته خلاف چې دی نو دا ګرځولی. داسې ځایونو ته به مسلمان چې دی نو دا نه ځي. لکه نن سبا موږ او تاسو دا ګرځو، میلو ته ځو، دغرنګې واغیره واغیره هغه ځایونو ته ځو چې هغې کې اسلام او شریعت موږ ته منع چې دی نو دا فرمایلې ده. نو د داسې ځایونو نه به موږ او تاسو ځان ساتو. شکل لباس دا به موږ د صالحانو د نیکانو خلکو چې دی نو دا جوړو. ځکه یو انسان د نیک سړي چې دی نو دا شکل صورت چې دی نو دا جوړ کړلو، نو الله جل شانه به دا د هغه نیکانو سره په صف کې په ورځ د قیامت چې
د فرعونانو د ډلې نه وو. مفسرین ذکر کوي چې هغه به استهزاءات د ټوکو دپاره خپل شکل صورت چې دی نو دا په شان ته د موسی علیه السلام دا جوړ کړی و. چې کله به تلوار ته رادننه شولو نو د موسی علیه السلام په شان امدا او دغه رنګې د هغه په شان چې دی نو دا جامې او د هغه په شان چې دی نو دا تګ به یې کولو. راروان به و دلبار ته. دلبار کې به فرعون او د هغه سره کم کسان چې دی نو دا ناست وو نو هغې به ورپورې خندله. انسان به دا کول. موسی علیه السلام دا هم چې تنګ و. یاره دا وګوره زما پیسې چې دی نو دا کوي لکه موږ او تاسو یو کس زموږ پیسې کوي نو په هغې موږ خفه کېږو. نو موسی علیه السلام هم دا انسان و هغه چې دی نو په هغې باندې دا خفه کېدلو به. لیکن چې کله فرعونین الله جل شانه دا غرق کړله هغه سړی چې دی نو دا الله پرېښود. موسی علیه السلام الله ته عرض وکړو یا الله دې نورو نه زیات خو زه ده ته غوسه ومه او د ده نه چې دی نو دا تنګ ومه. ولې چې دی نو دا سړی داسې پرېغوستلو. نو الله جل شانه ته وایه دا چې زما د حبیب زما د دوست په شانه خپل شکل صورت چې دی نو دا جوړ کړی نو زه به هغه سړی څنګه چې دی نو دا غر کړمه. هغه سړي ته الله جل شانه د هغې په وجه چې دی نو دا ایمان نصیب کړلو او الله چې دی نو د هغه غر کېدو نه هم چې دی نو دا بچ کړلو. اوس خو دا او استهزاء چې دی نو دا ځان شکل صورت دی د هغه اختیارولو. اوس چې تا خپل شکل صورت چې دی نو دا د مسلمانانو په شان جوړ کړی په زړه کې هم دې نیت چې دی نو دا د دې د اجر او د ثواب وي. نو الله جل شانه به دې انسان ته څونه چې دی نو دا اجر او ثواب ورکوي. ځکه خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې دی نو خپل ځان خپل شکل صورت د کم قوم په شان چې دی نو دا جوړ کړلو الله جل شانه بیا په ورځ د قیامت د هغې سره چې دی نو دا راپاڅوي. نو عزتمندو موږ او تاسو ته چې دی نو دا پکار دي چې خپل شکل صورت د صلحاو د نیکانو خلکو چې دی نو دا جوړوه. داسې لباس نه چې دی نو دا ځان وساتو نارینه زنانه چې هغه لباس چې دی نو دا د شریعت دا خلاف وي. د هغه ځایونو نه باید دا ځان ساتو چې کوم ځای نه د شریعت دا خلاف وي. کوم ځای نه چې دی نو دا شریعت ممنوع چې دی نو دا ګرځولي. داسې نه چې ما روجې ونیولې اوسه پورې چې دی نو دا پابند ومه. اوسه پورې به مې چې دی نو دا د نظر حفاظت کوو. اوسه پورې به مې د قرآن مجید چې دی نو دا تلاوت کوو. اوسه پورې به مې پلانکې کار کوو پلانکې به مې کوو. ډېر نیک اعمال مې چې دی نو دا کړي وو. اوس چې دی نو دا ازاد شومه. نه 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 انسان به ټول عمر چې دی نو بنده ده ته بنده ویلی کېږي. دا به ټول عمر د الله په احکاماتو کې چې دی نو دا بند اوسېږي پابند به اوسېږي. عزتمندو ورځ د خوشحالۍ ده خو موږ به د کافرانو شان د غیر مذهبه خلکو په شان چې دی نو دا خوشحالي نه کوو. عزتمندو حدیث مبارک کې راځي کله چې دی نو دا د اختر ورځ شي الله جل شانه چې دی نو دا خلک عیدګاه ته چې دی نو دا راجمع شي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل شانه چې دی نو دا په فرښتو باندې دا فخر کوي. وفرښتو وګورئ زما بندګانو ته هغې چې دی نو زما هغه احکامات چې دی نو دا پوره پوره چې دی نو دا
خلقو زما بندګانو چې دی نو و ایمایي او زما چې دی نو دا ویندو یعنې نارینه او زنانه دا پوره چې دی نو دا احکامات ادا کړي دي دې دپاره چې دی نو تاسو ګواه اوسئ او بیا چې دی نو دې عیدګاه ته چې دی نو دا ووتله نو الله جل شانه فرمایي وعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زما دې په خپل جلال باندې چې دی نو دا قسم وي چې دا خلک ما نه چې دی نو د څه په باره کې دا سوال کوي زما نه چې دی نو دا څه غواړي کو د دنیا په باره کې کو د آخرت په باره کې د دنیا په باره کې چې دی نو د دې مصلحت ته به ګورم اگر کو لږ وخت چې دی نو دا پکې ولګي خو لیکن د آخرت په باره کې چې ما نه څه سوال کوي الله وایي زه به وله چې دی نو هغه پوره ورکوم دغرنګې د دنیا په باره کې ما نه کم سوال کوي هغه به وله زه په پوره چې دی نو دا ورکوم خو لیکن موږ سوالونه کوو خو دعا چې دی نو دا نه قبلېږي او ناامیده شو یاره زما په پلانچې کار نه کېږي ما خو ډېرې دعاګانې دا وغوښتلې نو دعا غواړه د الله نه مه ناامیده کېږه مه مایوسه کېږه دعاګانې چې دی نو دا غواړه دعا چې دی نو ستا نه رسېږي یا به در باندې دنیا کې چې دی نو دا مصیبت را روانې د هغې تا به دعا وکړي د هغې په بدله کې به الله ستا د هغه مصیبت چې دی نو دا ختم کړي یا چې دی نو دنیا کې به درله هغه کار چې دی نو الله جل شانه دا پوره کړي چې د کوم په باره کې چې دی نو تا سوال کولو یا چې دا دواړه ونه شي نو الله به درله په آخرت کې چې دی نو د هغې اجر او بدله چې دی نو دا درکړي نو ضایع کېږي نه ستا دعا یو ځای ته چې دی نو الله درله ساتي او الله یې درله چې دی نو دا څه کوي ذخیره کوي او جمع کوي درله یا چې دی نو انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي خو د هغه نیکو اعمالو په وجه باندې آخرت کې الله جل شانه د ده دپاره یو مقام چې دی نو دا مقرر کړی لیکن هغه مقام ته دا انسان چې دی نو د اعمالو په وجه دا نشي رسېدلی نو د دنیا تکلیف پرې راولي دغرنګې مصیبت پرې راولي دا پرې صبر وکړي یا دا دعاګانې د وکړي د هغې په وجه باندې الله جل شانه له هغه مقام ورکړي هغه مقام ته دې الله جل شانه چې دی نو دا ورسوي غواړه په مصیبتونو باندې حزم چې دی نو دا مه کوه بلکې الله جل شانه مؤمنانو ته چې دی نو دا د صبر تلقین کړی دی او مؤمنانو ته الله وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الله وایي چې ایمان والو تا ته کوم مصیبت دا ورسېږي نو ته صبر غواړه او صبر چې دی نو دا په څه کې دی په مانځه کې دی مانځه کې چې دی نو دا مجبوره شه د الله نه چې دی نو دا سوال وکړه دعاګانې چې دی نو دا د الله نه وغواړه استعینوا بالصبر والصلاة یعنې چې دا کار وکړو صبر دې وکړو نو دغه صبر نه وروسته الله فرمایي اولئک هم المهتدون الله وایي دا خلک سمه لار موندونکي دي اولئک هم المفلحون الله وایي دا خلک چې دی نو دا کامیاب دي الله وایي زه د دې نه چې دی نو دا راضي یم عزتمندو نه به ناامیده کېږو نو حدیث مبارک کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله عیدګاه ته چې دی نو دا خلک راوځي نو بیا څه کېږي دوی چې دی نو الله ورته وایي ملایکو ته ای ملایکو تاسو ګواه اوسئ په دې خبره باندې چې دا بندګان چې دی نو دا کم سوال زمانه کوي د دنیا په باره کې کوي د آخرت په باره کې کوي زه به چې دی نو دې لره دا پوره چې دی نو دا ورکوم او بیا چې دی نو الله جل شانه یو اعلان کوي چې کله د عیدګاه نه دا واپس ځي ارجعوا فقد غفرت لکم ای خلکو په داسې حال کې چې دی نو دا واپس شئ چې الله جل شانه ستاسو ګناهونه چې دی نو دا معاف کړل
کول وبدلت سیئاتکم حسنات او ستاسو هغه بدۍ چې دی نو دا په نیکو سره بدلې کړلې د الله نه څوک چې دی نو دا تپوس نشي کولی یو سړی چې دی نو دا به خوبي وي